بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د کورنیو چارو وزارت ویان لخوا په نړیوالې ټولنې د مخدره توکو سره د مبارزې نه کولو له امله نیوکه. په هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو درملنې لپاره د نورو روغتیایي مرکزونو په جوړولو ټینګار. او دا چې یو اونۍ وروسته به د امریکا او ایران ترمنځ اټومي خبرې اترې پیل شي. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د چنګاښ 5مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع د نشه یي توکو د مخنیوي نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویلي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې برخه کې له اسلامي امارت سره هیڅ همکاري نه ده سوې. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې او د سیمې او ګاونډي هیوادونو له همکاري پرته په کمه موده او امکاناتو د نشه یي توکو کچه صفر کړه. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینه د تقاضا کمولو رئیس مفتي عبدالحق متین د نشه یي توکو د مخنیوي نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ټینګار کړی چې له نشه یي توکو سره مبارزه باید سیاسي نه سي. روږدي کسان له درملنې وروسته معاش او کار ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وسي. ښاغلي متین له ټولو کورنیو او بهرنیو بنسټونو او مؤسسو غوښتي چې په هیواد کې د روږدو د درملنې له مرکزونو سره همکاري وکړي. بل خبر کې د هند دفاع وزیر راجنات سینګ د چین په کوربتوب د شانګهای همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان له امنیت او ثبات څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نوموړي هند د افغانستان تر ټولو لوی پراختیایي شریک بللی او ویلي دی چې د افغانستان د پراختیا برخه کې همکاري د نوې ډیلي لومړیتوب دی. همداراز د هند دفاع وزیر د افغانانو د ظرفیت لوړولو لپاره د پروګرامونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. او په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هالند کې د ناټو سرمشریزي په څنډه کې اعلان کړی چې د واشنګټن او تهران اټومي مذاکرات راتلونکي اونۍ پیلیږي او د یوې هوکړې امکان هم شته. ټرمپ د دغو مذاکراتو د ځای او ګډون کوونکو پلاو په اړه څه نه دي ویلي. دغه راز ایراني چارواکو تر دې دمه د ټرمپ څرګندونو ته رسمي ځواب نه دی ورکړی. خدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.